لاندې د ډم شکل بره د مولا صاحب د پټکي شکل. الله اکبر. د پیغمبر پټکی ډېر سپک شو او مرۍ نه پورته د انسان شکل پټکي والا انسان ګیرې والا انسان. سوچ دی ونه که چې د پیغمبر ګیره دی سپي پورې وتړله. د پیغمبر مبارک پټکی دی سپي ته او خر جرم سره روان دی. راته یې ویل د انسان دا شکل الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما دا انسان په بهترین شکل صورت هیئت قد و قامت پیدا کړی. دا صفتونه په حیوان کې نشته، په څلور بولي ګرځي: عقل، فکر، سوچ، شکل، صورت، قد و قامت. انسان له الله ښکلی ورکړی دی، ښایسته. او نن د هغې انسان قد و قامت پورې خلک خنداګانې ټوقې کوي. په دې سوشل میډیا سپی یې ته جوړ کړي، سپی لاندې سپی وي شکل یې ولده بلې خر یې ته جوړ کړي، لاندې خر او شکل یې ولده انسان لاندې د ډمې شکل بره د انسان شکل، لاندې د ډم شکل بره د مولا